کابل ښاروالۍ د استملاک شوو ملکیتونو د بدیلو استملاکي حقوقو د ورکولو ژمنه کوي. د کابل ښاروالۍ د پرمختیایي پروژو پر وړاندې د استملاک شوو ملکیتونو مالکانو ته د بدیلو استملاکي حقونو د ورکولو په اړه د ښاروالۍ مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې د استملاک شوو ملکیتونو مالکانو ته د ښاري حقونو د ورکولو په هکله ډاډ څرګند کړ. هغه افراد او اشخاص چې هغوی ملکیت شخصي وي د ځمکې قیمت سره د هغوی جبران خسارې چې ساختمان دی د هغوی سره ورکول کیږي. د ښاروالۍ مسؤلینو وویل چې د کابل ښار په کچه 10 استملاکي پروژې تر کار لاندې دي او د 6 نورو استملاکي پروژو په اړه به هم اقدام وشي. عملا در طی مراحل استملاکی بیش از 10 پروژه مهم در سطح شهر کابل جریان دارد که امروز شما انشاءالله شاهد پرداخت خساره ساختمانی متضررین خواهید بود. همچنان 6 پروژه بزرگ سرکسازی که در آینده طی مراحل استملاکی آنها آغاز می شود و در اسرع وقت انشاءالله حق کسانی که متضرر در این پروژه خواهد شد به آنها خواهند رسید. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل چې په تیرو 2 کلونو کې د 328 استملاک شوو ملکیتونو بدیلې پیسې چې 244 میلیونه افغانۍ کېږي ورکړل شوي دي. له دې ډلې 48 ملکیتونه له اوسني حکومت مخکې استملاک شوي وو او اوس یې مالکانو خپل حقوق ترلاسه کړل. 328 جایداد تحت استملاک قرار گرفته است که ارزش مجموعی از آنها 244 میلیون افغانی می شود که به مالکین آنها پرداخت شده است که در این میان بعضی جایدادها بیش از 10 سال پیش استملاک شده بود و حقشان پرداخت نشده بود که بعد از حاکمیت امارت اسلامی الحمدلله حقشان به صاحبان خانه پرداخت شده است. د کابل ښاروالۍ له لوري د دغه خبري ناستې په لړ کې د استملاک شوو ملکیتونو 10 تنو مالکانو ته بدیل حقونه ورکړل شول او ټاکل شوي د 120 نورو ته 140 میلیونه افغانۍ ورکړل شي. د ښاروالۍ مسئولین وایي چې دغه پیسې د زیاتېدو په حال کې دي. لازم به ذکر است که در این مبالغ زیاد هست. ما مشخص نمیخوایم بگیم کدام مبلغ مربوط کدام فرد میشه، اما 4 میلیون افغانی، بیش از 4 میلیون افغانی، 3 میلیون، 2 میلیون مختلف هست مطابق به نوعیت ساختمان و حالتی که ساختمانشان داشته. بر اونا بعد از ملاحظه‌ای که جناب رئیس استملاک دربارش تشریحات داد محاسبه شده و برشان انشالله چک پرداخت میشه. د ښاروالۍ مسؤلینو غوښتنه وکړه چې ټول ښاریان له کابل ښاروالۍ سره د پرمختیایي پلانونو په ځانګړې توګه د سړک جوړولو پروژو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي او له دې ادارې سره همکاري وکړي.